النفس إن لم تظفري لا تجزعي. خاوند د خپلې زنانې دپاره باید زندګي د رحمت جوړه کړي. د پیغمبر علیه صلات وسلام د کور زنانې دي، پیغمبر علیه صلات وسلام سره په کور کې دننه د هغې زندګي ده. یو ځل د زنانو پر دې خپله نفقه او خرچه باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام سره خبره وشته سوه. حضرت عمر رضی الله عنه چې کور ته راغلی دی، نه زنانې دي، پیغمبر علیه السلام یوازې دی او د پیغمبر علیه صلات وسلام سره ډېرې فزوره خبرې کوي او ډېرې تیزې خبرې ورته کوي او پیغمبر علیه صلات وسلام په ډېر صبر حوصله هغه ټولې برداشت کوي. یا ورته وایي زما خرچه را زیاته که، بله وایي زما خرچه را زیاته که، بله څه وایي بله څه وایي. خو د دې مجلس د پیغمبر علیه صلات وسلام سره ډېر ګرم دی او دې وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه راننوتی. چې حضرت عمر رضی الله عنه راننوتی، زنانو سره میدان شو، په کونج کې کوجانو کې پټ کښېنست، پټه خوله کښېنست. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویې د مؤمنانو مندو، تاسو د پیغمبر علیه صلات وسلام په حضور کې، تاسو د پیغمبر علیه صلات وسلام په مخ کې، تاسو د پیغمبر علیه صلات وسلام په وجود کې دومره تیز ویناګانې څنګه کوئ؟ او چې کله زر عالم آیا زما درجه د پیغمبر اصل وړه ده چې زما په وجه باندې چپه خوله سواست؟ نو هغې ورته ویې عمره ستا په زړه کې خو الله تعالی سختي پیدا کړې ده، ځکه ستاسو هر څوک ځان ګوري، لیکن موږ ته چې کوم خاوند را کړی دی الله تعالی رحمت للعالمین ټاکلی دی چې هغې د ټولو امت دپاره رحمت دی، هغې د ټوله انسانیت دپاره هدایت دی، د هغې چې زموږ سره کم شفقت دی، د هغې چې زموږ سره کم همدردي او غمخواري ده، نو د هغې په خاطر هغه زموږ هرې خبرې اورېدلو ته تیار دی، هغې زموږ هر تمنا پوره کولو ته تیار دی، هغې ته موږ د زندګۍ هر ضرورت ښکاره کولی سو، د هغې سره موږ هره خبره پیچلی سو. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام زندگی د خپلو زنانو سره هغه ډېره د رحم زندگی، هغه ډېره د الفت زندگی، هغه ډېره د محبت زندگی ده. پیغمبر علیه صلات وسلام څه وایي زما امت کې به څنګه خلک یغلبن کریما، زما امت کې چې چاته شرافت اسلامي معاشره کې الله ورکړي د هغې یوه علامه دا چې زنانه په کور کې پر ده غالب وي. زنانه ده ته هره خبره کولی شي، زنانه د ده څه هره تمنا کولی شي، زنانه د ده څه د هر ضرورت پوره کولو غوښتنه کولی شي. او زندگی کې د زنانې د ده سره په کور کې آزاده تیریږي او هغه زنانه د ده سره په خوشحالي باندې زندگی تیروي، نو ده کې چې کله شرافت دی او په ده کې کله کرامت دی او په ده کې کله سړیتوب دی او په ده کې کله انسانیت دی، نو دا به زما د امت هغه سړی دی چې زنانه پر ده باندې غالب وي. ما درته ویل چې د زنانې کومه خبره وي هغه زنانه و ده ته په ښه انداز پیښولی شي، نه د ده څه وهم کوي، نه د ده څه بیره کوي، نه د ده څه په څه روب کوي، نه د ده څه په څه دباو کوي بس. لیکن ویغلبهن لئیم، چې زما امت کې څومره لئیم سړی دی، عربي کې د لئیم ترجمه په رذیل باندې کېږي، چې زما امت کې د چا په مزاج کې رذالت دی، د چا په مزاج کې خصاصت دی، هغې به پر دې زنانو باندې غالب وي. چې بیا کور ته راسي، یا د کور بوډا دی یا د کور ځوان دی، بیا خاص کر زموږ ستاسو معاشره ده چې کله د روژې زمانه وي نو دی صاحب د نسوارو عادتي دی، اوس د ګرده ورځ نسوار نه دی کړي چې کور ته راننوتی، یا د ده ځای نه دی اوار سوی، یا د ده د اوداسه ګډوه نه ده برابره سوې، بیا دی داسې حالات جوړوي چې هغه زنانه غریبه د کور په یو کونج کې ځین پټېږي او بیا زنانه د ده څه په یو شکل محفوظه ځان نه ګوري. د پیغمبر علیه صلات وسلام یې که روژې نیسي که لمنځونه کوي که هر څوک کوي، زما د امت رذیل سړی دغه دی چې یغلبهن لئیم، او چې پر کم سړي کې دغه خصاصت و کمزوري پر هغې باندې زنانه، هغې پر زنانه باندې غالب وي. زنانه غریبه خبره نسي ورته کولی، زنانه د ده په کور کې د یو مینځي په شکل باندې ګرځي، چې د ده د خولې څه کومه خبره زنانه ته راوځي هغې د نفرت خبرې، هغې د بغض خبرې، هغې د عناد خبرې، هغې د بد اخلاقۍ خبرې. پیغمبر علیه صلات وسلام عجیبه زندگی د زنانو سره، پیغمبر علیه صلات وسلام د حضرت عایشې مبارکې سره ناست دی، دا په هر کور کې راځي دا خبرې. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته عایشې چې کله زما څه خوشحاله نو ما ته رامعلومیږي او چې زما څه ناراضه هم ما ته رامعلومیږي. حضرت عایشه مبارکه ورته وایي د الله رسوله څنګه در معلومیږي چې دې وخت کې زه ستاسو خوشحاله یم، په دې وخت کې زه ستاسو ناراضه یم. ورته په کوم وخت کې چې ته زما څه ناراضه یې چې خبرې کوې
عربو کې عادت د قسم ډیر دی. نو ته دستی وایې ورب محمد، زما د محمد په رب قسمي چې دا خبره داسې ده. نو دی وخت کې ته زما نوم یادې او زما په نامه باندې یادولو سره ما ته دا معلومیږي چې عایشه په دې وخت کې زما سره راضي ده او زما سره خوشحاله ده. ورته عایشې چې کوم وخت زما سره ناراضه یې، نو بیا ما ته معلومیږي ته په خبرو کې دستی ورب ابراهیم، زما د ابراهیم په رب قسمي. بیا په هغه وخت کې زما نوم نه اخلي او زما د نامه بجای قسم د ابراهیم په نامه باندې اخلي. حضرت عایشې مبارکې باره وخندل، ولی د الله رسول والله لا اهجر الا اسمک، په خدای قسم دا ستا نوم صرف زما د خولې څه لري، د زړه و د دماغ څه مې ستا محبت یوه ذره په هغه وخت کې هم نه یې ورتلی، چې کوم وخت کې په هغې وخت کې هم زما ستا سره مینه وي، زما ستا سره محبت وي، صرف یو لفظي او صرف یو ظاهري لږ ناراضګي راغلي، د هغې په خاطر ستا نوم زما د خولې څه لرې سي، ورنه په زړه و دماغ کې مې بیا هم په کامله طریقه سره محبت. نو ما درته ویل دغه لغزشات د خاوندو د زنانې په مابین کې دا په هر کور کې راځي، دا د هر خاوندو د زنانې په مابین کې راځي، لیکن د خاوند زندگی دا د زنانې سره باید د همدردۍ زندگی، د شفقت زندگی، د محبت زندگی، ځکه د د بچانو پرورش دا زنانه کوي، د د عزت حفاظت دا زنانه کوي. اخی غریبې د دوه لفظه د نکاح اورېدلې دي، د هغې په خاطر د هغې څه مور پاته، د هغې څه پلار پاته، د هغې څه ټوله قریبان پاته، هغې ټوله قرابت ستا پر سر باندې پرېښی دی او ستا په کور کې ستا په تمه باندې ناسته ده. نو دا د ټولو څه زیاته ستا د رحم، ستا د شفقت، ستا د محبت لایقه او مستحقه ده. د پیغمبر علیه صلات وسلام وایي زما د امت شریف سړی هغه دی چې پر ده باندې زنانه غالبوي، زما د امت رزیل سړی هغه دی چې دی پر زنانه باندې غالبوي. او بیا د ځان متعلق سوی فاحب ان اکون کریما مغلوبا، زما خو د خپل ذات متعلق دا خبره ډیره خوښه ده چې زما زندگی په شرافت او زه د زنانې در لاس لاندې یم. زنان خپل خبره په ښه شکل ماته کوی سي. ولا احب ان اکون لئیما غالبا، دا خو نه راکوي چې زما زندگی د رذالت ده او زما زندگی د خصاصت ده او زه زندگی کې زه پر دې زنانه باندې غالبه زندگی تیروم. نو ځکه زنانه الله تعالی د انسان په لاس کې یو امانت یې شی دی او د دې امانت پر انسان باندې ډېر حقوق دي او د دې حقوقو د ادا کولو تقاضا دا زموږ اسلامي تعلیمات کوي. او چې کوم څوک د دې حقوق په ښه شکل باندې نه ادا کوي نو بیا به هغې د قیامت په میدان کې د مؤاخذې او د ماخوذیت په شکل باندې راځي. اوس که چیرې د زنانې د اخلاقو څه حدود تیر او زنانه د سړي سره په ژبه باندې نه سپو، نو بیا خو قرآن کریم د دې دپاره خپله طریقه ده چې اول به دې زنانې ته وعظ کوي، وعظ به در کومه حده وي، دویم به د دې زنانې څه بستره جلا کوي، څو ورځې به یې جلا کوي، او دریم به دې زنانې ته ضرب وهل ورکوي، در کومه حده پورې د وهلو اجازت دی. نو چونکې وخت مختصر دی د دې متعلق را روانه جمعه کې څه مذاکره کوو. الله تعالی دې قبوله وګرځي. واخر دعوانا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي